د پنځشنبې په ورځ د بلخ مرستیال والي حاجي مولوي نورالهادي ابو ادریس په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د جرمني هیواد سفارت له سیاسي مسؤل رولف رینهارت سره وکتل چې په ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي وضعیت ترڅنګ په بلخ ولایت کې د المان هیواد د بشري مرستو او پروژو او د خصوصي سکتور د ودې اړوند لیدلوري سره شریک کړل. د غونډې په ترڅ کې د المان د سفارت سیاسي مسؤل د اوسني غوره امنیت د مثبت ارزونې ترڅنګ د افغان کډوالو د ملګرو ملتونو د پراختیايي او رغنیزو پروګرامونو ته اشاره وکړه او د اداري فساد او د نشئی توکو د لمنځه وړلو په برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت هڅې رغنده وبللې. وروسته د بلخ ولایت مرستیال والي وویل چې دمګړۍ په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ دی او دوی هڅه کوي سوله هیواد بهر ټول راستنه شو کډوالو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې هیڅ چاته به د اسلامي نظام د ویجاړۍ اجازه ورنه کړي او دوی په دې برخه کې اغیزمن اقدامات هم کړي دي. ښاغلي ابو ادریس له ځینو هیوادونو سره د افغانستان پراخو اړیکو ته په اشارې وویل چې د نړیوالو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري اړینه ده.